سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د 23 نیټه ده چې د 2024 کال د فبرورۍ له 10 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد الجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. کندوز ښاروالۍ د ښاري نظم د ښه والي لپاره له پلې لارو کانکریټي خنډونه لرې کوي. د دفاع وزارت لوی درستیز د بدخشان ترافیکي پېښې قربانیانو ته نغدي مرستې ویشلي. د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان د درملو په وارداتو بشپړه توګه بندیز ولګاوه. او د امریکا او ایران د اټومي خبرو د دوام په اعلان سره د تیلو بیې 1% راټیټې شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز ښاروالۍ د ښاري نظم د ښه والي لپاره له پلې لارو کانکریټي خنډونه لرې کوي. د کندوز ښاروالۍ د ښاري نظم د ښه والي او د ښاریانو د تګ راتګ د اسانتیا په موخه د ښار له پلې لارو څخه کانکریټي خنډونه د راټولولو او لرې کولو لړۍ پیل کړې ده. مسؤلین وایي دغه پروګرام به په پړاوونو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې دوام ومومي څو ترافیکي ستونزې راکمې او ښاري نظم لا ښه تامین شي. د دفاع وزارت لوی درستیز د بدخشان ترافیکي پېښې قربانیانو ته نغدي مرستې ویشلي. د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت بدخشان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وروستۍ ترافیکي پېښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. فطرت د پېښې د قربانیانو له کورنۍ سره د 1 میلیون افغانیو نغدي مرسته هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د بدخشان ولایت د ارغندخوا ولسوالۍ پر لاره د یو ترافیکي پېښې له امله 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور ټپیان شول. د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان د درملو په وارداتو بشپړه توګه بندیز ولګاوه. د اسلامي امارت د مالیې وزارت اعلان کړی چې له نن څخه به د پاکستان څخه د درملو واردات په بشپړ ډول بند وي. د وزارت ویان عبدالقیم نصیر ویلي چې په ټولو ګمرکونو کې د درملو او نورو قاچاقي توکو د وارداتو مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د وزارت چارواکي ټینګار کوي چې دا ګام د هیواد د اقتصادي کنټرول او د غیر قانوني سوداګرۍ د مخنیوي په هدف اخیستل شوی دی. او روسي خبره ده چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو د دوام په اعلان سره د تیلو بیې 1% راټیټې شوې. نو وروسته له هغې چې امریکا او ایران د اټومي خبرو د دوام ژمنه وکړه، ورسره هم مهاله نړۍ کې د تیلو بیې 1% راټیټې شوې. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې دا د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات به نږدې راتلونکي ترسره شي. منځنی ختیځ کې د تیلو د ارزي ګډوډۍ په اړه ویره تر ډیره کمه شوې ده. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا که وختونه لوی الله ومل شه.